بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد ترجان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی یم. په نن ورځ درس کې ګران دوستانو د لسم ټولګي د ریاضي مضمون کوم عنوان چې لولو د کوتانجان د اکس تابع او د سکند د اکس تابع ګرافونو رسمول دي چې ان شاء الله په نن ورځ درس کې به زه د کوتانجان د اکس تابع ګراف او د سکند د اکس تابع ګراف به تاسو ته رسم کوم. مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړو یوه لنډه کتنه به وکړو تېر شوي درس ته چې موږ په تېر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته. هو ګران لیدونکو، په تېر شوي درس کې موږ د تانجان د اکس تابع ګراف ولوسته چې هغه مو مشخصات مو وویل ډومین ټوله قیادات او رنج ټوله قیادات ده او ګراف ګران لیدونکو مجانبونه درلودل، اعظمي و اصغري نه درلودل چې ورته مو رسم کړ. په نن ورځ درس کې د کوتانجان د اکس تابع او سکند د اکس تابع په هکله چې ګراف څنګه رسمیږي په دې هکله غواړم تاسو ته معلومات درکړم. لومړی راځو مشخصات چې په تخته کې ما لیکلي دا به په ګډه سره وګورو. د هغه نه وروسته به په سلاټ کې زه تاسو ته تشریح کړم. عنوان زموږ د کوتانجان د اکس تابع ګراف لسم ټولګی ریاضي مضمون مخه او هدف هم دا ده د کوتانجان د اکس او ورسره سکند د اکس تابع ګراف پیژندل چې څنګه د دواړو ګرافونه موږ کولی شو رسم کړو. اول راځم ګران دوستانو سلاټ ته تاسو متوجه اوسئ. د کوتانجان د اکس تابع ګراف د اف اکس مساوي کیږي کوتانجان د اکس تابع د تعریف ناحیه یا ډومین ټول حقیقیات او د قیمتونو ناحیه هم ټول حقیقیات دي لکه تانجان د اکس تابع غوندې. حال تم تاسو ولوستل چې ډومین ټول حقیقیات او رنج ټول حقیقیات د په کوتانجان کې هم دغه قانون صدق کوي. د کوتانجان د اکس تابع ډومین چې د ټول حقیقیات او رنج هم ټول حقیقیات یا آی آر دي. د قیمتونو ناحیه هم ټول حقیقیات دي. کوتانجان د اکس تابع یوه متناقصه تابع ده، یعنی په اوله ربع کې، دویمه ربع کې، دریمه ربع کې او څلورمه ربع کې په د ټولو ناحیو کې کوتانجان د اکس یوه متناقص تابع کېږي یا متناقص حالت ځان ته اخلي. تانجان د اکس په اوله ناحیه کې، دویمه کې، دریمه کې، په څلورمه کې په ټولو ناحیو کې متزایده وه، مګر برعکس کوتانجان د اکس تابع په ټولو ناحیو کې څه ده؟ متناقص. او دایم د تناوب حالت د کوتانجان د اکس مثبت منفي پای مساوي کېږي کوتانجان د اکس. ګران لیدونکو، کوتانجان د اکس موږ څنګه کولی شو تعریف کو؟ تاسو یې وګورئ، دا په حقیقت کې یوه ارتفاع ده، مثلا یو دیوال وي او دا یوه فاصله ده چې د دیوال نه لرې ده او دلته موږ ورته یوه زینه ایښي. اوس تاسو متوجه اوسئ، که چیرته دغه ارتفاع د دیوال 10 فوټه وي او دا فاصله د زینې نه تر دیواله پورې دا 3 فوټه وي، تاسو توجه وکړئ دا زاویه چې د زینې د دې ارتفاع د دیوال سره جوړه کړې ده دا اکس درجه وي. اوس موږ غواړو چې کوتانجان په تعریف پوه شو. نظر دغه زاویې ته دغه ځل مجاور کیږي او دا ځل مقابل کیږي. د مجاور ځل نسبت مقابل ته همدغه ته ویل کیږي کوتانجان. یعنی که دغه فاصله تر راواخلي او د دغه ارتفاع سره د دیوال د دواړو نسبت پیدا کو، نظر دغه زاویې ته همدغه ته ویل کیږي کوتانجان د اکس. یعنی مجاور ځل چې دغه فاصله کیږي پر مقابل ځل چې دا ارتفاع کیږي، خی د دغه نسبت 3 فوټه نظر 10 فوټه ته نظر دغه زاویې ته چې دې جوړه کړې ده نظر دې زاویې ته دې ته کوتانجان د اکس وایي. نن درس کې موږ غواړو چې د همدغه کوتانجان د اکس تابع ګراف تاسو ته رسم کړم چې څه شکل لري، کوم خصوصیات به ولري. نو ګرانو لیدونکو، راځو دې ته بیا وروسته به انشاءالله سکند د اکس تابع ګراف هم تاسو ته رسم کوم. اول راځو کوتانجان د اکس مشخصات او ګراف تاسو ته رسموم، ورته ښه توجه وکړئ. دلته به مشخصات زه ولیکم. وای مساوي کېږي کوتانجان د اکس تابع یوه مثلثاتي تابع ده، د دې تابع ډومین ټول حقیقي اعداد، رنج څه شی کېږي؟ آفرین، رنج ټول حقیقي اعداد ده لکه تانجان د اکس غوندې. او وای مساوي کېږي کوتانجان د اکس تابع یوه طاقه تابع ده. څه رقم تابع ده؟ آفرین، طاقه تابع ده. کوتانجان د اکس تابع یوه طاقه تابع ده. وای مساوي کېږي کوتانجان د اکس پیریود، زه تاسو ته په پام کې نیسم، خپله کوتانجان د اکس پیریود چې په ټي ښودل کېږي دا مساوي کېږي له چیش سره؟ د پای سره. اوس نو تاسو توجه وکړئ، که چیرته زه دا په عمومي حالت کې داسې په پام کې ونیسم، وای مساوي کېږي کوتانجان د توان جفت وي، کوتانجان په توان د 2n ای اکس مثبت بی، او یا کیدای شي چې دا داسې ولیکو، وای مساوي کېږي کوتانجان د 2 په توان د n جمع یو ای اکس مثبت بی. یعنی که توان د کوتانجان طاق وي یا توان د کوتانجان جفت وي، په دواړو حالاتو کې پیریود چې ته ورته پیدا کوې، پیریود مساوي کېږي پای پر مطلق د ای.
دا عبارت له چی شي څخه ده؟ پیریود څخه ده. په تانجانت کې او په کوتانجانت کې یو قانون ده، که توان جفت وي که طاق وي پکې فرق نه راځي. مثلا زه تاسو ته یو مثال داسې په پام کې نیسم، وای مساوي کېږي 3 کوتانجان د څو و؟ 3 کوتانجان د 2x یا 3 کوتانجان په کاب د 2x. د دې څه شی پیدا کوي؟ د دې پیریود پیدا کوي. نو د دې پیریود چې زه پیدا کوم، اول به لمن پیدا کوم. لمن دغه ده مطلقه به ولیکو 3 د 3 مطلقه 3. اوس پیریود پیدا کوم، پیریود لیکو پای پر د دغه عدد مطلقه د 2 مطلقه. نو دا به مساوي شي پای پر د 2 مطلقه 2 ده. پای پر 2 دغه تابع څه شی شه؟ پیریود شه. دویم مثال ته تاسو ګران لیدونکو متوجه اوسئ. دویم مثال که داسې ولرو چې وای مساوي کېږي -15 کوتانجان په توان د لس د څو و؟ کوتانجان په توان د لس د 3x. د دغه تابع زه غواړم څه شی پیدا کړم؟ پیریود او لمن پیدا کو. اول چې لمن پیدا کوو دغه عدد به په مطلقه کې ولیکي. نو د -15 مطلقه مثبت 15 کېږي. مثبت 15 پیریود چې غواړو پیدا کو پای پر مطلق دغه عدد د 3 د 3 مطلقه بیرته 3 کېږي. نو پای پر 3 د دې تابع څه شه؟ پیریود شه. اوس ګرانو لیدونکو تاسو متوجه اوسئ، که چیرته زه وغواړم د همدغه تابع یا ورته دې تابع ته مثلا تانجانت و کوتانجانت پیریود او امپلیتیود دواړه پیدا کو، په یو حالت کې پیدا کېږي، که توان جفت وي او که چیرې توان څه وي؟ طاق وي. راځم جدول به ورته جوړ کو. د قیمتونو جدول دلته ورته جوړوم چې د دې له مخې نه من کولی شو بیا څه ورته رسم کو؟ ګراف رسم کو. دلته به تیتا ولیکم او دلته وای مساوي کېږي کوتانجان د تیتا. محوري زاویه 0 کوتانجان د 0 تعریف شوی نه ده، ځکه کوساین د 0 پر ساین د 0 ده. کوساین د 0 یو تقسیم پر 0 تعریف شوی نه ده. بله زاویه محوري پای پر 2 ده. کوساین د 90 پر ساین د 90. کوساین د 90 0 ساین 1 0 تقسیم پر عدد 0. بیا 180 درجه ده چې پای کېږي. د پای کوساین کوتانجان څنګه پیدا کوو؟ کوساین د پای پر ساین د پای. کوساین د پای منفي او ساین 0 عدد پر 0 تعریف شوی نه ده. او بله محوري زاویه 3 پای پر 2 ده. کوتانجان د 3 پای پر 2 کوساین د 3 پای پر 2 ساین د 3 پای پر 2. کوساین د 3 پای پر 2 0 او ساین منفي او 0 تقسیم پر عدد 0. 2 پای 360 درجه لکه د 0 غوندې دي. تعریف شوی نه ده. ګرانو لیدونکو تاسو پام وکړئ، په هر زاویه کې چې لا تناهی شوی یا تعریف شوی نه ده دلته مجانب لري. څه لري؟ مجانب. او مجانب عمودي لري. دلته مجانب لري، عمودي مجانب لري. او بل چیرته لري؟ آفرین په 2 پایو کې مجانب لري. او چیرته چې 0 شوی د کې انفلکشن پوینټ یا انعطاف ټکی لري. نو دا تابع د 0 نه ته 2 پایه پورې یا د 0 نه ته 360 درجو پورې څو دانې مجانبونه لري؟ 3 دانې مجانبونه لري. په کومو زاویو کې؟ په 0 کې، په پای کې، یو سلاتیا او په 360 کې. په کوم کې انعطاف لري؟ 2 انعطاف لري، یو پای پر 2 کې، یو 3 پای پر 2 کې. دا به راشم زه به ګراف تاسو ته رسم کړم. ما مخکې نه دا ګران دوستانو مختصات تاسو ته رسم کړی او دا په سره قلمونه مې چې رسم کړي دا په حقیقت کې مجانبونه دي. تاسو ګورئ په 0 کې مجانب لري، نو په 0 کې تاسو یو عمود خط رسم کړئ. په سور قلم مې رسم کړی چې په مجانب پوه شئ. بل په څو کې په پای کې مجانب لري، په پای کې مې یو عمود خط رسم کړی ده چې همدغه عبارت د څه څخه ده؟ د مجانب څخه ده، عمودي مجانب. او بل په 2 پایو کې عمودي مجانب لري، منفي لا تناهی نه تر مثبت لا تناهی په ده کې مجانب لري. منفي اړخ ته هم داسې په پام کې نیسو، په منفي پای کې او په څو کې؟ په مثبت په منفي 2 پایو کې. په داسره قلمونه ما مجانبونه ورته رسم کړل. اوس انعطاف ټکی پای پر 2 کې انعطاف ټکی لري، پای پر 2 کې انعطاف ټکی لري. پای پر 2 90 درجه ده. نو په 90 درجه کې دا څه لري ګران لیدونکو؟ په 90 درجه کې دا انعطاف ټکی لري. انعطاف ټکی لري. د دغه ټکی نه یو موازی به یو خواته مجانب سره رسم کړئ او بل موازی د بل مجانب لوري ته دا رقم. بل په 3 پای پر 2 کې 3 پای پر څو کې؟ 3 پای پر 2 کې هم انعطاف لري. نو د دغه ټکي نه یو موازی یو مجانب ته په پام کې نیسو او د دې ټکي نه بل موازی بل مجانب سره په پام کې نیسو. دا رقم
دې لوري ته هم همدا کار کوو په منفي پای پر دوه کې د دغه نه یو موازي یو مجانب لوري ته به یې رسم کوئ او د دې ټکي نه بل مجانب سره هم موازي رسمیږي بل اړخ ته دا ټکی شه او په منفي درې پای پر دوه کې دلته به هم یو موازي د یو مجانب سره د دې ټکي نه په پام کې ونیسو او د دې ټکي نه چې دلته هم دا مجانب ده نو دلته هم دې سره څه راځي موازي تاسو ګورئ چې په حقیقت کې دا د څه شي تابع ګراف شه د کوتانجان د ایکس تابع ګراف ده کوتانجان د ایکس تابع ګراف البته دغه ښه ګران لیدونکو متوجه اوسئ چې زه تاسو ته په پام کې ونیسم چې همدغه تابع وای مساوي کیږي وای مساوي کیږي کوتانجان د ایکس تابع د منفي 2 پایو څخه تر مثبت 2 پای پورې یعنی دغه فاصلې نه نیولې تر دغه فاصلې پورې په دغه انتروال کې چې دا هم پکې شامل دي اعظمي ټکي څو دانې لري ماکسیمم پوینټ ماکسیمم لري آفرین ماکسیمم نه لري اصغري ته وګورئ مینیمم لري نه لري انعطاف لري انفلکشن پوینټ انعطاف ده انعطاف هماغه صفري ټکي دي دلته تاسو ګورئ چې دا انعطاف ټکی ده دلته د انعطاف ټکی ده دلته د عطف انعطاف ټکی ده او دلته هم انفلکشن پوینټ یا د انعطاف ټکی ده انعطاف ټکی څنګه تعریفوو انعطاف ټکی داسې تعریفوو که چیرته یو تابع د متزاید حالت نه راشي صفر شي بیا ځلې متزاید شي دغه ټکی انعطاف ټکی ده او یا یو تابع د متناقص حالت نه راشي صفر شي بیا ځلې متناقص شي هغه انعطاف ټکی ده تاسو ګورئ تابع دلته متناقص حالت نه لري لري صفر شه بیا ځلې متناقص شه نو دغه ټکی انعطاف ټکی ده تابع دلته کوم حالت لري متناقص حالت دلته صفر شه بیا ځلې څه شه متناقص دلته تاسو ګورئ ګران لیدونکو دلته پام وکئ تابع د متناقص حالت لري کنه ښکته راغلی دلته صفر کېږي بیا ځلې څه شوي بیا ځلې متناقص شوي ښکته راغلی دلته تاسو توجه وکئ متناقص حالت صفر شوی بیا ځلې څه شوی متناقص نو دغه ټکي ته انعطاف ټکی وایي ولې دلته تابع خو د متناقص حالت ځان ته اخلي نو دلته هم صفر شه بیا ځلې څه شه بیا ځلې متناقص شه دلته ګورئ تابع راغله متناقص شوه صفر کېږي بیا ځلې څه شوي بیا ځلې متناقص شوي نو کله چې یو تابع د متناقص حالت نه صفر ته راشي بیا ځلې متناقص شي دغه ټکي ته انعطاف ټکی وایي دلته هم تابع د متناقص حالت نه راغله صفر شو بیا ځلې متناقص شوي نو دغه ټکی انعطاف ټکی ده تاسو ګورئ چې د انعطاف ټکي څو دانې لري د منفي 2 پای نه تر 2 پایه پورې 4 دانې ټکي لري په کومو زاویو کې انعطاف ټکی لري یو په منفي 3 پای پر 2 کې انعطاف ټکی لري بل په څو کې لري په منفي پای پر 2 کې لري بل په پای پر 2 کې لري انعطاف ټکی او په 3 پای پر 2 کې انعطاف ټکی لري مجانبونه څو دانې لري د منفي 2 پایونه تر دغه پورې مجانبونه عمودي مجانبونه تاسو په سور قلم ګورئ 15 دانې مجانبونه دي څو دانې مجانبونه 15 یو په منفي 2 پای کې ده بل په منفي پای کې ده بل په صفر کې ده بل په پای کې ده بل په 2 پای کې ده په دغه زاویو کې دا مجانبونه لري عمودي مجانب او بل خبره تاسو ګران لیدونکو متوجه اوسئ تابع چې ده کوتانجان د ایکس په ټولو حالاتو کې متناقض ده تاسو ګورئ د صفر نه تر پای پر 2 پورې اوله ناحیه نه ده آفرین اوله ناحیه پای پر 2 نه تر 2 پای تر پای پورې دویمه ناحیه د پای نه تر 3 پای پر 2 دریمه ناحیه د 3 پای پر 2 نه تر 2 پای پورې دا څومره ناحیه کېږي څلورمه نو تاسو توجه وکئ په اوله ناحیه کې تابع متناقض ده په دویمه ناحیه کې تابع متناقض ده په دریمه ناحیه کې تابع متناقض ده په څلورمه ناحیه کې تابع متناقض ده په ټولو حالاتو کې متناقض نشوه په اوله ناحیه کې متناقض دویمه ناحیه کې متناقض دریمه ناحیه کې متناقض څلورمه ناحیه کې متناقض په ټولو حالاتو کې کوتانجان د ایکس تابع متناقض حالت ده تانجان د ایکس په ټولو حالاتو کې په ټولو ربو کې متزاید و خدا برعکس متناقض راغلی ده او یوه بله خبره هم ګران لیدونکو تاسو ته متوجه اوسئ په پام کې نیسم چې همدغه که فاصله یې زه داسې په پام کې ونیسم وای مساوي کېږي کوتانجان د ایکس د صفر نه تر 2 پایه پورې په دغه واټن کې که چېرته زه وغواړم اعظمي ټکي پیدا کړم اعظمي لري اعظمي ټکی نه لري په هیڅ ډول او اصغري ټکی هم هیڅ نه لري انعطاف ټکی لري بالکل انعطاف ټکی لري څو دانې انعطاف ټکي لري د صفر نه اخواته 2 دانې په کومو زاویو کې لري آفرین یو انعطاف ټکی په پای پر 2 کې بل په 3 پای پر 2 کې انعطاف ټکی لري او مجانب چې لري عمودي مجانب څو دانې لري 3 یو په صفر کې یو په پای کې بل په 2 پایو کې
تاسو کولی شئ مختلفو فاصلو ته یې شی په پام کې ونیسئ مساوي. او بل د صفر نه تر پایه پورې همدارنګه صفر نه تر پایه پورې پای نه تر 2 پایه پورې په دغه واټنو کې په دغه انتروالو کې ګران دوستانو دغه کوتانجان د اکس تابع ګراف په دغه انتروالو کې څه شی ده؟ یو شان ده. څه معنا؟ یعنی انتروال ورته دی ته صفر نه تر پای نه تر 2 پای په دغه انتروالو کې کوتانجان د اکس تابع په دغه انتروالو کې یا ورته دی انتروالو کې ګراف یو شان ده او یو متناقصه تابع ده. اوس راځم ګران لیدونکو سکند د اکس تابع به تاسو ته رسم کوم. تاسو متوجه اوسئ چې څنګه کوای شو سکند د اکس تابع نظر همدغه مشخصات ته رسم کو. ګران لیدونکو دویمه د سکند د اکس تابع ده. سکند د اکس تابع د تعریف نه ټول قیادات د قیمتونو ناحیه منفي لایتنۍ نه تر منفي او اتحاد د یو نه تر مثبت لایتنۍ او دا یوه جفته تابع ده. زه غواړم چې د دې تابع ګراف هم تاسو ته رسم کړم. متوجه اوسئ. نو دا پنځمه تابع کېږي. البته وای مساوي کېږي سکند د اکس یوه مثلثاتي تابع ده. ډومین ټول حقیقي اعداد او د قیمتونو ناحیه بیا څه رقم ده؟ قیمتونو ناحیه منفي لایتناهي نه تر منفي یوه پورې اتحاد یا جمع د یو نه تر مثبت لایتناهي پورې. دغه د قیمتونو ناحیه یا رنج ده. وای مساوي کېږي سکند د اکس یوه جفته تابع ده. څه رقم تابع ده؟ جفته تابع ده. پیریود لکه د کوساین غوندې د سکند د اکس پیریود هم څه رقم ده؟ آفرین پیریود ده 2 پایه. پیریود 2 پایه. او د دې لپاره چې د جدول زه ګران دوستانو تاسو ته رسم کړم. مثلا که چیرته موږ ته مثال راکړي وای مساوي کېږي 15 سکند مکعب د څو؟ سکند مکعب د 4 اکس. وای د دې لمن او پیریود پیدا کړئ. لمن مساوي کېږي مطلقه د 15 بیرته 15 کېږي او پیریود چې زه غواړم پیدا کړم 2 پای پر مطلق د څو؟ 4. دا به مساوي شي 2 پای پر 4 چې اختصاري کو پای پر څو راځي؟ پای پر 2. په دغه اساس من کولی شو د دې شی پیدا کو پیریود او لمنې پیدا کو. اوس به راشم ګران لیدونکو جدول به ورته جوړ کړم چې د جدول د مخې نه بیا یې ګراف رسم کو. دلته به ورته ولیکو چې تیتا او دلته وای مساوي کېږي سکند د تیتا پنځمه مثلثاتي تابع ده. سکند د صفر یو پر کوساین د صفر. کوساین د صفر یو ده. یو چې پر یو وویشو یو. بله زاویه محوري پای پر 2 ده. یو پر کوساین د پای پر 2. کوساین د پای پر 2 خو صفر د عدد پر صفر تعریف شوی نه ده. او بل یو سلو اتیا ده. یو پر کوساین د یو سلو اتیا سکند کېږي. یو پر کوساین د یو سلو اتیا منفي یو. یو چې په منفي یو وویشو منفي یو. 3 پای پر 2 نو دا سکند چې پیدا کوو یو پر کوساین د 3 پای پر 2. کوساین د 3 پای پر 2 صفر عدد پر صفر تعریف شوی نه ده. او بالاخره 180 درجه چې د صفر غوندې دی یو. نو تاسو ګورئ ګران لیدونکو کوم کې چې په حقیقت کې لایتناهي شوی الته مجانب لري. یو مجانب عمودي دلته لري. یو عمودي مجانب دلته لري. دا عمودي مجانبونه دي. نو د عمودي مجانبونو په مرسته من کولی شو د دې ګراف رسم کو. تاسو ګورئ ګران دوستانو چې دلته ما په پام کې نیولې په قایم مختصاتو کې کوم هلته چې ما تاسو ته خطونه رسم کړي تاسو ګورئ په پای پر 2 کې مجانب لري. یعنی یو مجانب دلته لري منفي لایتناهي نه تر مثبت لایتنۍ. یو مجانب هم دلته لري منفي لایتناهي نه تر مثبت لایتنۍ. دې خواته هم په پام کې نیسو. په منفي پای پر 2 کې مجانب لري او په منفي 3 پای پر 2 کې مجانب لري. تاسو ګران لیدونکو ګورئ سکند د اکس یو پای پر 2 کې مجانب دولو د یو 3 پای پر 2 کې عمودي مجانبونه. او بل مهم ټکی دا د ګران لیدونکو چې تاسو باید په منفي او مثبت یو کې ورته څه رسم کړئ؟ خط رسم کړئ. ځکه دا قیمتونه چې اخلي د منفي او مثبت یو نه ښکته قیمتونه اخلي. نو دلته فکر وکړئ چې زه د دې تابع ګراف رسموم. دلته منفي یو وي او په مثبت یو کې هم دا کار کوو. دا مثبت یو د 2 په منځ کې سکند کوسکند یعنی انعطاف ټکی نه لري. سکند او کوسکند د اکس تابع انعطاف ټکی نه لري. د یو نه ښکته نشي راتلی. منفي یو نه هم دې خوا پورته نشي راتلی. دغلته تاسو نشئ کولی سکند د اکس تابع ګراف رسم کړئ. ځکه تاسو متوجه اوسئ چې د دې د قیمتونو ناحیه د یو نه پورته ده تر لایتنۍ منفي یو نه ښکته تر منفي لایتنۍ ده. د 2 په منځ کې نه ده. نو اول تاسو ګورئ چې صفر درجه کې یو شوی. نو په یو درجه کې تاسو دلته به یو مجانب سره موازی او دا هم د بل مجانب سره موازی او پارابول رسم کړئ.
په صفر کې یو شوی و دلته. بل تاسو ګورئ چې په پای کې منفي یو شوی، په پای کې څه شی شوی؟ منفي یو. منفي یو دا ټکی ده. نو دلته به هم تاسو څه شی وکئ؟ دا رقم یو منحنی د یو مجانب سره موازی او د بل منحنی مجانب سره هم په پام کې نیسم. دا رقم شکل د یو پارابول نیسي، یو خوا د یو مجانب سره موازی، بل خوا د بل مجانب سره موازی. او بل تاسو ګورئ چې په دوه پایو کې یو شوی، دا دوه پایه دي، د کوم څو شوی؟ یو. نو دلته یو موازی د یو مجانب سره په پام کې نیسو او دلته حتما بل مجانب هم شته. دا ټکی شه. منفي اړخ ته توجه وکړئ. په پای کې منفي یو شه، په منفي پای کې څه شی کېږي؟ پورته ځي که کته راځي؟ آفرین کته، ځکه چې دا جفت تابع ده، دا لکه کوساین غوندې که منفي قیمت هم ورکړي مثبت کېږي، تغییر پکې نه راځي. یو موازی د یو مجانب سره او بل خوا موازی هم د بل مجانب سره رسمو. تاسو ګورئ چې په دوه پایو کې یو شه، په منفي دوه پایو کې دا یو کېږي ځکه تغییر نه خوري. قیمت که ورته منفي ورکړئ دا مثبت راځي. دا په حقیقت کې څه شی ګران لیدونکو؟ دا د سکند د اکس تابع ګراف شه. وای مساوي کېږي سکند د اکس تابع ګراف. دا ټکی اصغري ده که اعظمي؟ آفرین اصغري ټکی ده. دا ټکی هم اصغري ټکی ده، مینیمم پوینټ. او دا اعظمي ټکی ده، ماکسیمم پوینټ. دا ټکی اعظمي ټکی ده، ماکسیمم پوینټ. او دا څه ده؟ اصغري ټکی ده. ګرانو لیدونکو یوه بله خبرې ته هم تاسو باید متوجه اوسئ. هغه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې دا تابع متزاید حالت لري که متناقص. د صفر نه تر پای پر دوه دغه اوله ناحیه ده. په اوله ناحیه کې تابع پورته تللی متزاید حالت نیسي، متزاید ده. او د پای پر دوه نه تر پای پورې چې دا دویمه ناحیه ده بیا هم تابع پورته تللی ده. تاسو ګورئ چې د منفي لایتناهي نه راغلی ده چیرته؟ آفرین منفی او تنو. دا کوم حالت ده؟ متزاید. بیا راځو د پای نه تر درې پای پر دوه پورې چې درېیمه ناحیه کېږي تابع بیا ښکته تللی. ګورئ د منفي او نه ښکته راغلی ده. ښکته چې راغلی نو دا کوم حالت ده؟ آفرین متناقص حالت. د درې پای پر دوه نه تر دوه پای دا څلورم ده. نو دلته بیا هم تابع ښکته راغلی ده. تاسو ګورئ چې تابع راغلی ده یو خواته مثبت لای تناهي نه کوم خواته راغلی ده؟ مثبت یو ته. نو دلته هم تابع څه کېږي؟ متناقص کېږي. نو داسې لیکم ګرانو لیدونکو تاسو ښه متوجه اوسئ. دغه مشخصات ډیر مهم دي. وای مساوي کېږي سکند د اکس تابع د منفي دوه پایو نه تر کوم ځای پورې؟ تر دوه پایه پورې. په دغه واټن یا انتروال کې که تاسو نه پوښتنه وکم اعظمي څو دانې لري؟ اعظمي دوه دانې لري. په کومو زاویو کې اعظمي لري؟ په منفي پای کې اعظمي لري او په پای کې اعظمي لري. اصغري څو دانې لري؟ اصغري ټکي. اصغري ټکي تاسو ګورئ چې درې دانې ټکي لري. په کومو زاویو کې اصغري لري؟ په منفي دوه پای کې اصغري لري، بل په صفر کې اصغري لري او بل په څو کې اصغري لري؟ په دوه پای کې اصغري لري. درېیمه موضوع ګرانو دوستانو څه ده؟ البته انعطاف ټکی. انعطاف ټکی نه لري ځکه د اکس محور سره هیڅ تاسو پوهیږئ چې د یو نه ښکته قیمت نه اخلي او د منفي یو نه پورته قیمت نشي اخیستی. مجانبونه لري، بالکل مجانبونه لري. مجانبونه څو دانې لري؟ تاسو ګورئ چې څلور دانې مجانبونه لري. په کومو زاویو کې لري؟ تاسو متوجه اوسئ. یو په منفي درې پای پر دوه کې مجانب لري، بل په څو کې لري؟ په منفي پای پر دوه کې مجانب لري، بل په پای پر دوه کې مجانب لري او درې پای پر دوه کې مجانب لري. دا یې مجانبونه شول. نو دلته ګران دوستانو تاسو ښه متوجه اوسئ. که تاسو نه پوښتنه وکړي یا پوښتنه دا رقم وشي چې د صفر نه تر پای پر دوه پورې سکند د اکس تابع څه حالت لري؟ متزاید. یا وایم په اوله ناحیه کې څه حالت لري؟ متزاید. د پای پر دوه نه تر پایه پورې سکند د اکس چې دویمه ربع کېږي څه ډول حالت لري؟ بیا هم متزاید ده. د پای نه تر درې پای پر دوه پورې چې درېیمه ناحیه ده تابع څه ډول حالت لري؟ سکند د اکس متناقص. د درې پای پر دوه نه تر دوه پایه پورې څه ډول حالت لري؟ تاسو ګورئ چې تابع ښکته راغلی متناقص. نو دا حتما په پام کې ونیسئ چې په اوله ناحیه کې متزاید، په دویمه کې متزاید، درېیمه کې متناقص او څلورمه کې متناقص ده. او که فاصله داسې تاسو ته ووایم چې د صفر نه تر دوه پایه پورې په دغه واټن کې سکند د اکس څو دانې مجانبه لري؟ آفرین دوه دانې. په کومو زاویو کې؟ پای پر دوه او درې پای پر دوه کې. څو انعطاف لري؟ انعطاف نه لري. څو اصغري لري؟ دا شامل ده. ښه یو اصغري، دوه اصغري. څو اعظمي لري؟ یو اعظمي. ښه د صفر نه
تر پای پر 2 پورې چې دا حالت متزاید و د پای پر 2 نه تر پای پورې تاسو ګورئ متزاید د پای نه تر 3 پای پر 2 پورې متناقض ده او د 3 پای پر 2 نه تر 2 پای پورې متناقض. ګرانو لیدونکو را باشم دغه د نن ورځې درس په خلاصه ډول تاسو ته بیان کوم. په نن ورځې درس کې موږ او تاسو د دوه تابعګانو ګرافونه ولوستل کوتانجان د ایکس چې ډومین ټوله قیادات او رنج ټوله قیادات و او بل سکند ایکس تابع ګراف چې ډومین ټوله قیادات او رنج منفي له تناهي نه تر منفي او اتحاد د یو نه تر مثبت له تناهي پورې و. ګران لیدونکو دا و زموږ نننۍ برنامه چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم کړه. تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم. خاط او بریالي اوسئ.